د ښه ژوند کولو 7 بنسټیز اصول. تیر محل هیر کړه، په حال کې ژوند وکړه. تا که هر څه مخې کړي وي هغه هیر کړه، لکه د سیند صفحې چې شمارې ورته ناست دي، نو هغه که تا نه حساب غلط شي نو هم کوم فرق نه کوي، خو ناست یا سیند صفحې دي، راځي نورې وشماره. نو که تا نه څه ژوند تیر شوی دی، که ښه و که بد و که خوشحالۍ کې و که غم کې و، هغه پرېږده. اوس فعلا ژوند دپاره فلان ونیسه، تصمیم ونیسه او خپل ژوند جوړ کړه. دویم، دې ته اهمیت مه ورکوه چې نور د تاسې په اړه څه فکر کوي. د خلکو خولې دي، ته نشي کولی چې د هغوی خولې بندې کړي. فقط هغوی ته اهمیت مه ورکوه، د هغوی خبرو ته. ته چې څومره دوستان لري همدومره دښمنان هم لري. داسې مه وایه چې زما دا ټول خلک او دا ټول کلی یا ټوله جامعه زما ملګري دي. نو په همدې اړه چې خلک به هر څه وایي، ته درست اوسه، صحیح کارونه کوه، غلطي مه کوه، غلطو خلکو سره مه ګرځه. که هر خلک هر څه وایي دې په قصه کې مه کېږه. دریم، ژوند د ستونزو دویم نوم دی، په نره مقابله ورسره وکړه. مشکلات به راځي، سختي به راځي، تکلیفونه به راځي، زندان به راځي، هر مشکلات چې درباندې راغی نو په ژړا باندې مشکل نه حل کېږي. هېڅ کله هم ژړا مه کوه، فکر ورته وکړه چې د دې حل څه دی، د دې ستونزې حل څه شی دی. مثلا یو مریض وي، د هغه سر درد کوي، نو د هغې مشکل دپاره به هغه ډاکټر ته ځي، تر څو ډاکټر ورته یو نسخه ولیکي او هغه خپل مشکل حل کړي، د ډاکټر ورته دوا ورکړي او هغه ګولۍ وخوري، سر درد هغه جوړ شي. نو همداسې د هر مشکل دپاره نو تاسو یو بل متل لرو، وایي که غر هر څومره لوړ وي خو په سر یې لار شته. څلورم، خپل ژوند له نورو سره مه مقایسه کوه. صحیح ده، ته به غریبي، بل به مالدارۍ، نو ته داسې مه کوه چې هغه مالدار دی او ته وایې چې زه د هغه سره جوړ شم. تا ته به الله جل جلاله په نصیب کې په تقدیر کې دا لیکلي چې ته به داسې غریب وي. خو بېغیرتي ښه نه ده. او دا هم وایم چې د خپل ژوند مقایسه ښه نه ده، لپاره دی چې هر څه الله درکړي په هغې راضي واوسه. هر څه چې الله درکړي په هغې راضي واوسه، کامیابي ستا ده. پنځم، د یو شي په اړه ډېر فکر مه کوه. او یو مشکل مخته شوی، د هغې په اړه ډېر فکر مه کوه او اندېښنه ورته مه کوه. خپل ځان غوښې خپله مه خوره. ځکه کله کله داسې هم کېږي چې سوچ دې هم نه وي، د یوې مسلې حل په خپله اتوماتیک ستا ذهن ته راځي چې دې مشکل حل دا دی، داسې به یې کړم، بس خپل درته راځي او ته به هغه په اسانۍ سره حل کړې. شپږم، له تا ما سوا هېڅوک هم ستا د نیکمرغۍ لامل کېدی نشي. بلکل دا خبره ده چې تاسو په دې باندې پوه شئ. نو حقیقت خبره ده، ته که خپل ځان ته خپله خوشحالي ور نه کړې، بل څوک تا ته خوشحالي نه درکوي. هر څوک به ستا په اړه د ستا د خوشحالولو فکر نه لري. ته فقط خپل ځان په خپله خوشحاله کړه او خپل ځان له مصیبتونو او غمونه لرې کړه. اووم، وخانده، ځکه تاسو یوازینی کسان نه یاست چې په ژوند کې له مشکلاتو سره لاس او ګریوان یاست. قدرمنه، ته ګورې تا ته الله جل جلاله لاسونه درکړي، خپې درکړي، سترګې درکړي، روغ جوړې په بدن باندې، صحت باندې. داسې مه وایه چې بس دا وګوره یوازې زه یم چې غریب یم او مشکلات را سره دي. نه، داسې خلک شته په دنیا کې چې هغه لاسونه لري، خپې نه لري، تکلیفونو کې، مصیبتونو کې، په داسې مریضیو کې اخته دي چې هغې هېڅ جوړېدل او یا داسې مریضانې وي چې جوړېږي نه، بلکل ډېر سختې مریضانې. ته ته خو الله پاک روغ وجود درکړی، روغ صحت یې درکړی. فقط خپل فکر وکړه او د خپله آینده خپله جوړه کړه. او دې ټولو دپاره چې ته خپل ژوند ښه کړي، فقط دوه شیان وکړه: د الله جل جلاله ذکر او لمونځ. مونځ کوه
په خپل وخت باندې نو الله جل جلاله ستا په هر عمل کې ستا په مخ کې نور واچوي په مال کې برکات واچوي او روغ جوړ به خوشاله به او ذکر کوه استغفار ډیر وایه الله جل جلاله ستا هر مشکل حل کړي په آخر کې ما عاجز بنده هم هیر نکړي دعاګانو کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته